د دو کونو سردار د تر زوی دی نامه د عبد الله ابن عباس. عباس ته چا زوی دی؟ عباس بن عبد المطلب. دا د نبی علیہ السلام تر دی. د دې د تر د زوی وفات شو. روان دی خبر ورته راغی ورته وی اے عبد الله زوی دی وفات دی. اوخ باندې سور دی اوخ نراخ کته شلو او دسو کو صادری واچو مخی توڑان دی ادریدو دو رکاتی ادا کر بیاوی انا للہ و انا الیہ راجعون. عبداللہ ابن عباس تا جڑا رالا یو ملگرے ورتراغ ورتوی او عبداللہ ابن عباس اولی جان ورتوی اللہ رب العالمین مات یو باغ کی رسید لی میوا خوشبوئی دارا میوا خوگا میوا چطول باغ کی تین خوگا نوا مانا اللہ واغستلا. صحابی ورتوی اے دخدے بندہ باغ د چاو لاسی ورت بلند کو د اللہ تولوی سبحان اللہ. اے ورتوی اے عبداللہ ابن عباسا بوٹی کی میوا چا پیدا کرلا شوق سر زما دما شوقی نام والی چا اے ورتوی دی تو خوب والے چا ورکلو ورتوی بوٹیم در کرے اللہ می ومپ کی جوڑ کر اللہ خوگیم کر اللہ نشدہ ارسود دی اللہ دی اخلیم دا اللہ تعالی سپکار دی. عبداللہ ابن عباس ورتوی اے دخرے بندہ پتا دی اللہ رحم کی زخودی ذہن دی زما کل اوکو زما پا ذہن بانی بوجھ راگے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ویا الہ العالمین سنگا چد زمیدار میود ونی نارا پریوزی زمکی رسیدو سرا زمیدار ارمان داوی چی زما دا میوا پا مینز باندی جدا نشی زما دا میوا پس مکا باندی ٹوٹا ٹوٹا نشی. اے کائنات ربا زما میوا خزمکی ترالا د خوراک بوی د فیدی بوی کنا عاطفی آواز ورتراغ ورتوی او عبداللہ ابن عباسا تا پورے تعلق ساتھی تور باندی ویر او چڑھا کے میں وبدی زائش تور باندی صبر کے میں وبدی امانت پرتوی. و منبر در تقریر کو انشاءاللہ دا ہر نیکی دے چاپ امداد وی جواب را گئے شوق سروئے دا چاپ امداد. عزیزانو مات 12 بجی خبر ملاوش زد خوب او دو باندی داسی ود شوم چکلا ودنو مداس خودو ما سرے رازی ماتوی پاسا چی پاسی ماتوی ڈاکٹر سیب دی غواری اسپتال تمال کینا اوری خبر چاچ راتا وی اوری خبر کینا لارم باتروم تاو دس میں مویل زمایو ارمانو پزر باندے چھے اید محبوب عاشقانو صحابو ستاسی بچے تاسی لدردو ماتا بچے مال دردے زما بچے 23 سال عمر دے کردار با اگا کم کردار چھے عبداللہ ابن عباس کرو لارم درکات مزمیو کو بے مولی انا للہ ماول سے ٹک جاکم الحمدللہ بچے میں دے جاڑم جڑابہ میں انشاءاللہ دے شریعت خلاف لے ولی بکومہ دے شریعت خلاف ولی ما رب دا میننا زما ٹال بچی قربان شا زما رب چی پیوشی خبر کی گی
زب ولی په رب خپه کوم دا اوس ما ته رب امانت زه د چای ما نه سموي د چای ما نو الله پیدا کړم د الله يم د الله خو خدا سو پوری ژوند راکې به کله رانه اخلي برانا ما هو رب دې کړ اوس داغه مملوک هغه مالک دی محمود الحسن داغه مملوک رب مالک مال سورز د پاره مشغله را کړي وا چې دا 100 غنټه 100 کال در سره اړوم به ګورم چې تبسګه د عبد الله ابن عباس تقریرونه دی کول هغه عمر تکړی کنا د تکړه خونو مخ د عبد الله ابن عباس عمل می الله تمخ کې د دین یو غنټه وړاندې وسیله کو چې خدایا کم صبر دې چې عبد الله ابن عباس تور کړو ما ته غنټه 2 غنټه بعد خبر راځي زما زوی روان دی چې روان دی ما ته هغه سي صبر را نصیب کا نو صبر چارا کو ما ته الله اوس غرض می دادرو ووري وتاسم د مصائب راضي الله دې نه راوړي در باندې راضي با نو ما یو کار کړو قبر تا زما بچي چې لاندې ښکته کېدلو دا یو مرګري اورور مسلمان هغه په خنت باندې اعتراض کړي زبد نه ویم دغه ټول علماء سره مینه ساتم زم علماء سره زما ډېر مینه ده الحمدلله مشران قرآن مشران دي او کشرانم د ځان نه مشران ګر نمانه یو حرکت شوی تقریبا کېدې شي خلاف سنت شوی هغه خبره دا داغي متعلق چا اعتراض کړو چې تا ویلو چې اے بچیا رمبه زما سلام په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم دی ویلو زما سلام په شیخانو مبارکو کو شیخین سوق دي سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه بمول بچی زما سلام صحابه کرام شیخین مبارکو تکو او زه بچیا پچا مې اوس پارلې دا خبره ما نه وکړي د ځان نه مې نه وکړي دام یو عمل د صحابي مې خو او دا خبرم د دوه کونو سردار مبارک کړي نو ما ویل چې دا خبره مکم ان شاء الله ما ته به خدای بدلی راکړي ان شاء الله خبر ته د سوي چې سړی ورشي جړه ورشي کنه ورشي د جلاش مال خاندار ولې ورته جان دغه ما زوی هغه چاته سپارلې چې زما د خزي مين راجمه کې او یا مين چې راجمه کې زما د رب مين ته نه رسیږي چې زما د رب مين ته نه رسیږي د مور د غیږ نه خو د رب العالمین د رحمت غیږ خلک نو ما یو خبره کړې و دا خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دوه حالاتو کې کړې و یو حالات د بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دا زمونږ د ټول مؤمنانو مشر مور مبارک کلا چې دی وفات کیږي د دوه کونو سردار راضي ورته وی او خدیجه ډیرا پما باندې ګرانوي کلا چې ستا قوم په کانو وشتلما تابه د محبت غیږ ما ته کولو کړوا زب تکلیف کرالما ما باندې بتبوا بیمار بوما وګرانی خدیجه تابرا تولی راشا چیز دیون غاڑم کمبل کی تاب ما تخپل د شفقت غی کولو کڑا زبد زان ترانیز دیکڑم اے خدیجہ اے د زینب موری اے د رقیہ موری اے د کلثوم موری اے د بی بی فاطمی خاتون جنت مورے اے د عبداللہ موری اے د طاہر موری اے د قاسم موری تروانی زموستا جدائی را روانا دا ہو اے خدیجہ تلاری روانی تچکل ارسید لی
ستا یو بندا پاغي باندې زما سلام کوا خدیجه وی اے د الله حبیبا زمانه وړاندې خطاب لا رشتہ کړي ندا تا خو بلا رشتہ کړي ندا خو زما د وړاندې رالوي شولي ستا 25 کال عمرو زما 30 کال عمرو د نبوت زمانه مې مستا ولیدلا ما خبره کوي ما ته بتول استاد نبوت زمانه مې ولیدلا استاد زانګو زمانه مې ولیدلا استاد لوبو زمانه مې ولیدلا کما ته په بنا باندې سلام کوا بنا دي سوګدا ورته وي بنا مې هغه سوګدا چې په قیامت کې د رب العالمین ګوانډه دا شوق سره وي بیا وای اے د الله حبیبا جنت کې دستاد رب سرا ګوانډي زما بن سوګدا اور تو جنت کی زنانه دا چې رب العالمین دنیا کې ظالم فرعون پنی کا کرا وصلا هغه ظالم ورته په بدن باندې می خنوال ورته ویل اے آسی وګورا دا دودولې شمیخ بستا د بدن وباسما توبه وباسا موسی پرېدا د موسی رب پرېدا وی آسی به انکار کولو تمرا می خون می قبول دی خود رب العالمین مینن پریدما بیئی زما دا آسی سردی طرف تواړولو ورته وی دی کور ته دی وګورا دی بنگلی ته وګورا دی باغونو ته وګورا دی اسونو ته وګورا دی مکانونو ته وګورا دا دومره عزتونه دی ته وګورا دا ټول درنه پاتې کیږي دا خپل بنگله درنه پاتې کیږي دا خپل مکان درنه پاتې کیږي ستا بني آسی الله تعالی سبرکو اے کریم ربا اے د موسی ربا اے د کلیم ربا او د اسمان نو زمین ربا ما ته فرعون دا کور مخکی مخکی کی چې دا کور ما ته وی دا بنگله دا ما ته وی دا باغ دے ما ته وی دا اسونه دی ما ته وی دا خوشاله ندی اے ربا جواب تور کا رب العالمین نے کائنات تو حکم کی کلو شے او آسی برگورا او آسی اخکت گورا او آسی گس طرف تو گورا سی طرف تو گورا آسی کل برگوری او آس کی الحمدللہ فرعون دا سکی دا وی دا سوئی بی آسی اور توی دا نبی علیہ السلام میں خدیجی تو فرمائی اے خدیجی آغا اسیہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں ہوئی مبارک میں سفرمائی وی ماتا رب بزر کی دعوی چول اغاڑ سغاڑی اے آسی زموستا خبر دا عزیزانو یاد ساتی دا چا خبر وا او ربا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو والحي القيوم یا اللہ ددی اسماء پا برکت باندے اللہ ممتازن کدن وقت جنت کو خایا
شوق سروي آمین یا اللہ ممتازن کدن وقت کی جنت کو خایا یا اللہ ممتازن کدن وقت کی خپل مین راکا او آسی غوارا سغواری آسی یا الہ العالمین دی ماتوی بنگلدا دی ماتوی باغون دی ماتوی اسون دی رب العالمین دا سنگ کور اللہ ورطو ایمان اغوارا سنگ درنا اغوارا مانا اغوارا چی یا اللہ ما تخپل سنگ کی کور راکا آسی دعا اکڑا او اے جنت کی ورطا اللہ خپل کور دخپل کور پخوا کی اخودل خپل کور خوا کی ورطا سو اخودل دادی کور بل سغواڑی اے کریم روا سڑے متکبر دے اللہ بھی تکبر نہ اسات شوق سرامین ہوئے شوق سرامین ہوئے یا اللہ من تکبر نہ اسات ربا تزمون رو آوازم اوری تیزم اوری خدا متصر آواز ربا من تکبر نہ اسات تکبر دا اللہ خوخ ندے ظلم دا اللہ خوخ ظلم دا اللہ خوخ ندے رب ورتوی اے آسی بل سغواری دا خودی کور دے بی آسی ہوئی یا الہ العالمین نجات راکا چانا نجات در کرما آسی ہوئی یا اللہ دا ظالمانو نجات راکا ظالمانو نجات نصیب کا اللہ رب الزا دنم اخلاص اکڑی نو اے خدیجی اغت لیدا چکلت لا نو اغت جبرائیل علیہ السلام رکی دا واچول دو فرعون ورتویلی زمانہ بلا بلخخاون پیدا کی زبا چائم دا طول بنی اسرائیل با چائم مانا بدا مصر پشانتی بلخخاون پیدا کی جبرائیل علیہ السلام ہوئی دا بی بی آسی دا خبرہ ذہن دا چراغلا جبرائیل ورتوئی آسی مبارک دیشا اللہ بتاتا دا دو کون سردار پر نکاح در کی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ ما خپکے گا تاتب اللہ سکھ در کی اللہ 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 ربا سبخت وراسی دا اس بس کی زن کدن دے سخت دا تکلیف دے میخ دا سٹکنو سرا دا آسیف سنوی ٹکوال کے دل اے خدیجی وچے ٹک پورتا ملو شو اغبویل الحمدللہ وہ تاسی بسکو بی خدیجی دما سلام وربانے وایا ویڈی اخکول مکان نو عبدالمتین آغا دا محمود الحسن سرکڑی چی بچی زمان سلام علتا وایا آقا وایا بیا خبر دادا ویتا دیر زید جڑل نرونو ما خدا سنید جو خدایا دا ما سر تاسوکر ما ہوئلی ربا اوزا خلق پی خور اڑی چی خلق پی خور اڑی زما گلالے بچے زما نسبین بچے تارا کڑی او اخکلی خوگم میوا ارشال دی زامون ورکڑی او چی مال دی کمزوی ربرا کڑی او زخو ایم چی جہان کی مثال قسم باللہ کی مثال اشتا دمال دا سنی دی کتلی دما تا دی خبر جواب ردے را کڑی او خصیفت بگی دا سخیو فارشو سخیری او زما بخیل سره د کافر نم بدی او دینه بعد گوره او ریاکار و مرګرو ما سره دوستانه مکوي بالکل استاد سے چاندے نہ توبہ 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 ما تا کا چاندہ مروڑائی تا سے سبا زمانہ دے صفت تمکو کہ عبدالمتین صفت بدکوم کہ ایمان موتیر کو نبی علیہ السلام تبویم کہ دا میں دا مور زوی دے حاجی نوراجان میں دا مور زوی دے دا انبل میں دا مور زوی دے دا میں دا پلار زوی دے دا ٹول نورون دی کچھ دا کم را سر دے گورے خدای دا دوی نا کم
نه دی دا د دوی نه کمه بس خبره او کته